د افغانستان ټول ولس ته د لویه بریا مبارکي وایم. نننی میچ چې کوم یو دا ډېر یو خوندور میچ و. باید هر کلاړي داسې ذمهواري په سر واخلي لکه نن چې ګلبدین دا کومه کارګردګي وکړله، دا موږ ته غټه خوشحالي را رسېد کړله. خوشحالي نه موږ ډېرې لیدلې، خو داسې خوشحالي موږ کله نه وه لیدلې چې دومره غټ ټیم ته افغانستان ماتې ورکړي. دا موږ خوب هم کې دا نه راکولو چې دا افغانستان د اسټرالیا ته ماتې ورکړي. خو دا د افغانستان ولس په دعاګانو باندې او خاص کر د مهاجرینو په دعاګانو باندې دا کامیابي ترلاسه کړله. باید د افغانستان ټیم ذمهواري په خپل سر واخلي. یو کلاړي چې اوت شي باید بل سپینې په ونه تښتېږي، باید ذمهواري هر کلاړي خپله ذمهواري په خپله سر واخلي. او بیټینګ والا خپله ذمهواري په سر واخلي، بالینګ والا باید خپله ذمهواري په سر واخلي. ورلډ کپ موږ ته افغانستان په نامې کې. والسلام. نن چې کومه لوبه کېدله د کرکټ د اسټرالیا په مقابله کې، دا چې کومه لوبه کېدله دا مونږ چې کوم د په بیه باندې حساب کړې وه، خو افغان اتلانو چې کومه کارکردګي وکړه د هغې کارکردګۍ په حساب باندې چې کومه ده دا د بریا په طرف باندې لاړه. او مونږ کوشش دا ده چې د کلاړیان مخکې سیمي فاینل او فاینل ته چې کومه ده ووځي او د خیر سره چې کوم ده دا جام ده د افغانستان په نامې باندې چې کوم ده وګټل شي. او کلاړیان نه مونږ دا توقع ده چې ښه کارکردګي وکړي او مخکې چې کوم میچونه دي دا په ښه کارکردګۍ سره وګټي. الرحمن الرحیم. د استرالیا په وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د بریا مبارکي د افغانستان ټول غیور ملت ته وړاندې کوو. واقعا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او ډېره خوشحالي احساسوو چې د افغانستان ملي لوبډله اوس د نړۍ معتبرې لوبډلې ماتوي او انشاءالله موږ امید لرو چې د افغانستان ملي لوبډله به تر سیمی فاینل او فاینل رسیږي او دغه جام به په خپل نوم باندې کوي.